د الله پیغمبر یو ځل وفرمایل د هیچا حق تلفي مه کوئ، هر چا ته خپل حق ورکړه. د قیامت په ورځ به الله دې تپوس کوي. وی فرمایل اتدرون ما المفلس، تاسو غریب پیژنئ؟ صحابه وی د خدای پیغمبره په موږ کې خو غریب هغه څوک دی المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. مونږ خو هغه چاته غریب وایو چې د هغه سره پیسې نشته دی. د الله پیغمبر وی دا غریب نه دی. د قیامت په ورځ باندې به غریب هغه کسي چې د منځونو او د روجو او د زکاتونو او د خیراتونو غټ غټ پنډونه راولي او د حشر په میدان کې ایښودي دي، خو بل طرف ته چاته کنزل کړي دي، چاله سپېړه ورکړې ده، د چا حق یې خوړلی دی، د چا وینې توی کړې ده، د چا سه بدزباني کړې ده. نو الله عادل ذات د اعلان به وکړي چې دا کسان به خپل حقونه اخلي. دا حقونه به څنګه اخلي؟ د ده دا نیکۍ به په دې خلکو باندې تقسیمېږي. عزتمندو موږ نیکۍ څومره کړي دي چې زموږ نیکۍ به د محشر په ورځ باندې او د قیامت په ورځ باندې په خلکو تقسیم شي. نو دی به هسې پاتې شي یوازې، او بیا به خبره ختمه نه وي. الله به اعلان وکړي چې اوس د دې خلکو دا ګناهونه راوړئ او د ده پاسې امباروئ او د دې ګناهونو سره دی جهنم ته بوځئ. الله دې د دغې بدې ورځې د بې شرمۍ نه بچ وساتي. نو ضرورت د دې دی چې د الله د بندګانو حقونه ادا کړه.